دا په کابل کې د کیک او کلچې جوړولو دوکانونه دي. د دې دوکانونو یو شمېر دوکانداران وایي چې کارونه مو د پخوا په پرتله یو څه کمرنګه شوي دي، چې یوازینی علت یې د خلکو اقتصادي وضعیت او بیکاري ده. عبدالهادي یو له هغو دوکاندارانو څخه دی چې هره ورځ د سهار لخوا بیا د شپې تر ناوخته د خپل اولادونو لپاره له دې طریقه د خپل اولاد نفقه پیدا کوي. دا له ملان میډیا سره په خبرو کې زیاته کړه د کیک او کلچې جوړولو کاروبار یې له ډېر پخوا راهیسې تر دې دمه روان دی. دی وایي د کابل له هرې سیمې څخه موږ ته خلک راځي. د په خبره زموږ مشتریان هغه کسان دي چې د هغوی اقتصادي وضعیت ښه وي او اکثره خلک د مشخصو ورځو لپاره کیک او کلچې اخلي. قبل خوب بود برای مردم کاربار کم خوبتر بود، ولی فعلا کارا کم شد. مثلا 3% زیاد تفاوت خواهد 300 تفاوت کرد. سعی مشاور نو چارقله وزیر آباد تایمانی قوی مرکز کلا پشت هزار کل منطقه کابل میره. مشتری خاص است که کاخ چندین نوع است، زیاد است، قیمتا متفاوت. هر کیک به نظر به دیزاین و کیفیت و میوه مثال داخلش کاش فرق میکنه. بل ورته یو شمېر کیک پلورونکي وایي زموږ پیرودونکي د مالې مور ماشومانو د زیږېدلو او نورو ورځو لپاره کیک اخلي. کیکونه بیا مختلف قیمتونه او ډیزاینونه لري چې هر ډیزاین او قیمت ته په کتو خلک کیکونه پیري. دیگه خوب است، شکر است، فضل خدا نسبتاً کلچه به حساب بازارش خوبتر است. تو به حساب نسبتاً کار خود در مجموع ضعیف شده، فعلا کار به حساب نیست دیگه. کار غریبی از سابق در ضعیف است. خب بازم شکر است، خدا مهربان است، شکر میچله خوب است. مشتری مزولایت کابل است، از خود منطقه است، چون کلچه برای خود منطقه پخت میشه و این کلچه به حساب برای ولایت ها نمیشه، چون واره نمیکنه برشان، چون کلچه ما کلچه درجه اول است، برای از به حساب بسیار گران تمام میشه کلچه که اگر برای از مثال بتیم برای حساب ولایت ها 20-25 نوع کلچه است. فعلا کلچه است که دیگه به حساب کلچه ایرانی خود ایرانی است، کلچه وطنی است، کلچه مشهدی است دیگه. رقم کلچه قیمتاش دیگه به حساب مو کیلو 180 رو با شارواله نرخ دادیم و با مو قیمت شارواله کیلو 180 رو میفروشه. روزای مخصوص البته مثلا روز کودک، روز مادر، روز معلم، روز پدر یا بهتر می باشه از روزهای عادی که د کیک او کلچو جوړول یو شمېر کسانو ملان میډیا ته وویل چې زموږ پیرودونکي اکثره خلک د کابل ولایت اوسیدونکي دي او کم شمېر کسان بیا له ولایتونو څخه راځي ترڅو دوی د خپلې کورنۍ لپاره کیک او کلچې وپیري. مشتری از ولایت داریم ولی ساده داریم، یکی ترکی داریم دیگه، یک رقم ایرانی داریم. از 180 شروع است تا 250. بازی کیکای سالگرد که است از 350 شروع است تا 550 روپیه. دو نوع کیک است. کیک اول است، کیک دوم داره، درجه داره. کیک درجه اول ما کیلو 3.5 است، کیک درجه دوم کیلو 300 است که بسیار فرق نمیداره، کمی از خاطر خامش فرق میکنه. کیک همون کیک است. د کیک جوړولو فرهنګ له ډېر پخوا راهیسې په افغانستان کې رواج لري چې اکثره خلک بیا د دې لپاره ځانګړي مراسم ترسره کوي. د دې ترڅنګ کیک او کلچې هم په اخترونو، ودونو او نورو خوشحالیو کې زیات کارول کیږي. د کیک او کلچې جوړولو کاروبار له ډېر پخوا راهیسې روان دی چې اکثره خلک غواړي د مشخصو ورځو لپاره کیک او کلچې جوړې کړي او هغه وپیري.